سبحان الله زار شم د الله د دې خوږو خبرونه د هر څه خو دي د الله خو بیا به الله وایي د مؤمنان یې ورکوي الله زمونږ د بدنونه زمونږ د نفسونه زمونږ د مالونه دا خو دي د الله دي کې زمونږ دي څه څه قمقل او څه بېدینه دی هغه سړی چې دا خبره کوي دا زما دي او الله له تېنه ورکوي د هر څه خو دي د الله الله له یې ورکړه دې ځای کې ګوره الله د مال نه مخکې نفس ذکر کړی دی که مال یې مخکې ذکر کړی ولې نفس غوره دی د مال بارک الله او د نفس قرباني د مال د قرباني نه ګرانه ده ها جنت به میلاویږي په بدله د دې کې کوي به دوی څه یقاتلون فی سبیل الله جنگ به کوي په لار د الله کې فیقتلون ویقتلون نو وجنی به کافران او وجلی کیږي به دوی دا غټه بیه ده وایي معمولي بیه نه ده داسې چې یو سړی مونځ نشي کولی جومات کې یو سړی 2 روپۍ د الله په لار کې نشي ورکولی دا د هغوی خبرې نه دي دا خبرې هم دقه الله شاته دغه آیت کې وایي فيه رجال دا د رجالو خبرې دي دا د سړو خبرې دي بیه شوې ده چې یا الله موږ به خپل نفسونه درکوو موږ به خپل مالونه تا نه قربانو الله ورته وایي زه به دله جنت درکوم خو کوئ به دا چې جنګ به کوئ د الله په لار کې او کافران به وجنئ خو صرف د کافرانو وجل نه دي تاسو به پکې هم وجلی کېږئ نو خو دا تفسیر د دې شو که نه دوی چې الله سره دا بیه کړې ده په نفسونو او په مالونو خو دا مطلب شو که نه نفس او مال قربانول یعنی یا الله ستا په لار کې به جهاد کوو پای کې که زمونږ نفس قربان شو که پای کې زمونږ مال قربان شو قربان دي اوس ګوره د دې بیې قدر ته دا بیې شوې ده د عرش والا سره نو د عرش والا سره چې بیې وشوه په دې کې اخوا دېخوا نه کېږي دا د دې بیې شان واوره کله ته په دنیا کې د یو عزتمن سړي سره او د یو رښتیني مؤمن سره بیې وکړي که نه او څوک وایي لیکل نه وایي لیکل به کوم ضرورت نشته هغه سړی به هم پېژنو اوس هم سړی نو څه خیال دی چې الله د سره بیې کوي نو د الله به بیې کې به اخوا دېخوا وي دې کې بلکل اخوا دېخوا نشته نو دویمه د بیې شان واوره څه چې ته ورکې هغه لږ دي څه چې الله درکې هغه ډېر دي دا نفس یعنی که د دې دا کم ساه چې زموږ په دې بدن کې ده او دا یوه وځي او دا بدن ټوکړي ټوکړي کېږي د الله په لار کې که داسې ته په زرګاو ساګانې د الله دپاره ورکې نو د الله د هغه احساناتو ته جواب نشي ورکولی کوم چې تا سره کړي دي هر څه د الله دپاره ډېر کم دی او پاتې لا مال څه شی مال ولې تاسو ته قصه نه ده یاده د چا کوم صحابي و باغ والا ابو الدرداء رضی الله عنه څه چې ووریکو عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف ابو الدرداء ابو الدحداح رضی الله عنه دغه صحابه کرامو شان وګوره که نه چې هغوی څنګه مالونه لګول صرف مال نه بدن یې لګولی او که مال به ورسره نه و بدن به یې لګو اوس څه ناشنا خلک وو لکه دا نه چې مال ورسره شتي نو صرف مال لګوه نه بدن خو په هر حال کې قرباني خو که مال ورسره دی نو دا ورسره هم قرباني ځکه الله هغه مؤمنانو له د اوچتې مرتبې ورکړي